حضرت عمار او حضرت یاسر. الله اکبر. دا سے بے وحل دا سے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ پوالو ٹکولو شہید کا غریب وہاں بے اوچتا اور اخلاصاو میں او پا دیخ پو کی بے اوتا پڑی واچو لو پزمکا بے راخ کا جنگ پا سدے ایرنو پا دے ندے چھ پیسے دولت مال بادشاہی دقا یو ٹکی باندے جگڑا دا چھ اغباوی اللہ احد اللہ یو دے اغیب خدای لشریک گا دقا یو ٹکی باندے جگڑا اللہ احد جگڑا پا دے دا نو دمرے ہو چی غریب شہید شو شہید حضرت یاسر او بی بی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اغیم شہید اکلا او پا دمرے بے دردے شہید اکلا چی دا غیب مثال نشی پیش کے دے او خیرہ وستنو دیکھ پہ پورے والا پڑے اتاڑا او یو پڑی دا اوخی پورے اتاڑا بل پڑے دیکھ پورے اتاڑا دیکھ پہ پورے اول تے اوخی پورے اتاڑا او دی دوارو اوخو تا ابو جہل وی دا اوخی روانے کے اوخی خوڑے لوی طاقتی چی روانے کے دا خپی دا غریبی کولاو شوی پا جڑا شوا نو یو دروی دا اوخی پہ اتاڑا وی مدد تاوی ما چی نشی ٹنگے دے کر دے سزا تا پا میان با دی شلو ٹنگے دے نشی دا در تاویم کنا پریگے دا نوی دین دے و دا زور دین دے قبول کا وی نا وی او دی جاڑل ولی وی ما خو پا دی تکلیف ندی جاڑلے چی دا تاسو ما پا میان شلوے پا دی میں ندی جاڑلے جاڑم پا دی چی دیر ٹپے مو پوٹے نے غندے سامے دا اس پا می پا میان دوزائے کے سابرانو خیجی جاڑم پا دی چرمان و افسوس زما پا وجود سمر ویخت دی دمر ما کسا گانے وی او ہر سامی پا دغا طریقہ دا اللہ دا دین نا قربان کرے وی پا دی جاڑم نو بیا و سر دیر ظلمو که یو نیزه را واغشتا او باغی باندی ولا دیر دا حیا پا زی که غزارو کو پاغی که شهید اخلاق دا دا دین دا پارا قربانه دی گوره من سوک لد من اغا سیز دا پارا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را من لال روان دے اسم نشتا من سوک لد من دین لسا قربانی ورکلا جماعتونو پوری من خنداگانے کو پا علماء پوری من خنداگانے کو دا دین نخی خونن صمدق دیگا پیغمبر خونشتا چی تا دا غلاس کل کے صحابہ خونشتا چی دا غلاس کل کے و چی سوک دا تا دا پیغمبر دین خی او پا کم دے که دا پیغمبر دین خود لکی گی دا غا دین لکن مسلمان سوچ لکے علماء پس تکندل کے تا نسق پیسے دینا نغوار دولت تا نغواری دین دا تخی من دا تخی قرآن دا تخی نیکی دا تخی جنت لار دا تخی دوزخ نا دی بچ کئی پا دی دوم را روزو که سو کالو شو زمان تاسو سرا ما دا نچه تر دنیا مطالبه کرد دا چنده دا دنا جماعت لغوارم پر کور لے نغوارم تاسو مخ که پا دی جماعت تا پاسه لگی دا دی تاسو ایوی لے پا لاس که امنالا خدا چی دا غلم یو شین شو خدای دا پار شین شو چی تاسو نا خدای جنت والا جوڑ کی دوزخ نم خدای بچ کی دا علماء متقا کار دی جماعت کی سکی گی دا رنگی اگوره تاسو دا نیکان خلق تبلیغ والا او دا نور دوستان سوئی دا تا خود دین دا تبایا طالبان ستاسو پا ٹکلو لگیا دی نو سکی نو خود دین زدا کئی کنا قرآن زدا کئی دین زدا کئی نو تا طالب دشمنے نو تا جماعت دشمنے نو تا مدرسی دشمنے مدرسہ کی سدی خدا خدا قرآن پا کی خود لکھے گی کنا مدرسہ کی سشے دے دا پیغمبر حدیث پا کی خود لکھے گی کنا نو سکول سر دشمنی نکے یونسٹے سر نکے او دا خدا قرآن سر کے علماء سر کے نیکانو سر کے گیری تسپک گوری پٹکی تسپک گوری ولی تو خدای نہ مانی تو قیامت نہ مانی قبر نہ مانی دی لبا نہ دی طول عمر با جم دے دا صحابہ ستا پیشوایان نو دوی سے کردی دی تا سوکلد او غلطے کمی خو پارچا کی بینو دا خود سوار لسم سدی دا خود صحابہ سدی نہ دا غلطے پچا کی نشتا دی قربانو تا گورا کنا دا با دا قیامت پرد دا دی حساب کی گی احتساب با خدای کئی سمیہ با مدرے کے دے سکڑی دی ستا مور سکڑی دی
بلال به مودرئ دا مې نیازبینو ده څه کړي دي تا څه کړي دي دا یاسر به مودرئ رضی الله عنه ده څه کړي دي او تا څه کړي دي بیا به موږ څه کوو رسول الله مبارک به م ولاړي حضرت آدم علیه السلام به م ولاړي او پیغمبران به م ولاړي قرآن به دې م ولاړي دا قرآن هسه وړې خبرې خو نه دي د دنیا ژوند دې تېر به شي چې په قبر ورلې خدای خبر څونه موده به قبر کې پروت دی او د قیامت لویه ورځ را روانه ده خو الله بس نه پیدا کړي افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون حضرت عمار بے باو غریب حضرت عمار رضی اللہ عنہ خو بچ شو بیا لیکن اللہ غلب یا لوی مرتبه مر کړی مسجد قباء کې چې کله نبی علیہ السلام جوړو دی حضرت عمار به خلکو به یو خخته وړله د به دوه خخته راوړله نبی علیہ السلام چې وتو قتل ویح عمار تقتله الفئة الباغیة باغی ډله به دې وجني ته به شهید کېږي د باغیانو د لاسه دا یو معجزه شوه د نبی علیہ السلام کومه خبره چې د پیغمبر علیه السلام د خولې نه پیشنګویي ولي د وروستو زمانې هغې ته معجزه وایي دا عادت او دا عقل نه بار دا د پیغمبر معجزه ده دا همیشه وي چې کله خدای وغواړي نو وي او چې کله خدای ونه غواړي نه د ډېرې څیزونه نه دي ویلي د ډېرو یې ویلي دي د ډېرو ورته پته وه د ډېرو نه وه د لږو نه وه نو په جنگ صفین کې دې غریب ولګېد زخمی شو چاته وی مال اوبه راوړی حضرت عمار نو چې اوبه ولا راوړی هغه سړي ولا د اوبو په ځای پی راوړی چې پی لاس کې ونیول نو سترګو نه بیا اوښکې وبهېدلې او خوشحاله شو د خوشحالۍ نه ګورې وي په غم نه جاړم په خوشحالۍ نه جاړم دا پیس کم وی ما د خپل محبوب جانان نه اورېدلی دي محبوب پیغمبر نه چې عماره آخر مشروب به دې پی وي لږ ساعت پس به آخر به پیس کې پی بستا اخیری مشروبی دا به اخیری سکې وی دا مې اخیری مشروب دی او وی ډېر خوشحاله یم نن ډېره لویه مبارکي دی وی عمار ته چې نن د خپلو دوستانو سره ملاقات کوي او ساعت یې لاړو ختم بې کسۍ کې د دین خدمت کړی اسانه خبره خو نه ده دلته به یو سړی راشي او زما د اسلام خلاف به چغه ووایي تاسو به جمدې پرېږدئ نو شرک او کفر خو د هغوی دینو او صحابه به هغې کې منځ کې چغه واله